دا بیفلام ټیبلټ د 10 کالو ماشوم نه 19 تر 100 کالو پورې هر یو انسان دا استعمالوي. خو آیا تاسو ته دا پته شته چې دا بیفلام ټیبلټ استعمالولو نقصانات څه دي؟ او که چیرې تاسو ته دا علامات یا دا بیماری په دې دوران کې تاسو دا ټیبلټ بیفلام استعمالوي نو تاسو ته نور هم نقصانات درکوي او تاسو د صحت لپاره دا ډېر زیات نقصان دی هم ثابت کیدی شي. د ټولو ناول دا بیفلام ټیبلټ استعمالي که چیرې تاسو ته د جوړونو دردونه او ورسره لږ شان پړسوبي کم ته چې جوینټس پین او انفلامیشن ویلی شي او یا که چیرې ستاسو د ګوتو کم جوړونه دي یا ستاسو د خپو د کټې ګوتې کم جوړونه دي هغې درد وي نو دې دپاره هم استعمالیږي او یا که چیرې ستاسو د عمر زیاتېدو سره ستاسو جوړونه درد کوي کم ته چې اوسټو ارترایټس ویلی شي نو د هغې دپاره هم استعمالیږي او یا که چیرې د زنانه محوري بیماری وي کم ته چې ډسمونیر یا ویل شي او د هغې سره درد نو دې دپاره هم استعمالیږي او یا که چیرې د انسان په سر کې یو طرف ته درد وي کم ته چې مایګرین ویل شي یا د غاښونو درد وي نو دې علاماتو دپاره استعمالیږي او د دې ټیبلټ بیفلام سایډ افیکټ او نقصانات دا دي دا حل راولي چې دا کله تاسو اوور ډوز کې مطلب په یو ځای باندې ډېر زیات استعمال کړي یا ډېر ټایم دپاره دا تاسو استعمالوي چې دا ستاسو په معده کې زخم راوستلی شي کم ته چې پیپټیک السر ویل شي او ستاسو د معدې سره کومه ټچ کولمه ده په هغې کې هم زخم راوستلی شي چې هغې ته ډوډینم السر ویلی شي او دا ستاسو زړه کچه کولی شي ستاسو ته الټې راوستلی شي کم ته چې نوزیا وومیټینګ ویلی شي دا ستاسو په وجود کې د اوبو مقدار زیاتولی شي چې د هغې سره ستاسو په وجود کې پړسوب راوستلی شي کم ته چې سویلنګ او ایډیما ویلی شي او دا ستاسو په سرمن باندې سرې سرې ریشې هم راوستلی شي او که چیرې تاسو ته دا علامات یا دا بیماری وي نو په دې دوران کې دا ټیبلټ بیفلام تاسو نشي استعمالولی ځکه چې په دې دوران کې استعمالول یې ممنوع دي. که چیرې ستاسو د خولې نه هغه پیپ کوم چې معدې ته تللی تر وړۍ کولمې پورې که چیرې په دې کې زخم وي نو په دې دوران کې نشي استعمالولی چې دې ته ګیسټرو انټسټاینل السر ویلی شي یا کله هم چې تاسو دا ټیبلټ واچوئ او ستاسو په وجود باندې د الرجي علامات راولي نو په دې دوران کې هم نشي استعمالولی او یا که چیرې ستاسو بار بار ساه بندي کم ته چې استمه ویلی شي نو په دې دوران کې هم نشي استعمالولی او هغه زنانه چې حمل لري او د هغې اخریني درې میاشتې وي کم ته چې ترډ ټرایمسټر ویلی شي نو په دې دوران کې هم نشي استعمالولی او که چیرې یو انسان ته د زړه فیل کېدو خطره وي یا د هغه د ګردو فیل کېدو خطره وي نو په دې دوران کې هم تاسو نشي استعمالولی چې په دې دوران کې استعمالول یې ممنوع دی چې دې ته په میډیکل کې کنټرا انډیکیشن ویل شي او یا که چیرې تاسو دا په دې دوران کې هم بیا استعمالوي نو تاسو به د خپل ډاکټر نه په دې دوران کې خامخا تپوس کوئ. نو که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډ سره شیر کړئ او دغه شان میډیسن انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه. الله حافظ.